واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه د دویم قسم زنانې دي وکله چې یریږئ تاسو د دې ښځو د څه نه د بد اخلاقۍ نه هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی تخافون خوف یې ذکر کړي ځکه چې خزا یو دیسی انسان دی چې ته به همیشه او همیشه به تیریږي دیسی نه ته به چې د فساد ونه کړي عام خاوندان په دې مسله کې یې رساتي ذکر خوف ته ټکی راو یاره دې سنه زما ښځه چېرته زما غمال تباه نه کړي زما ښځه چېرته زموږ په کور کې جنګ جګړې پیدا نه کړي زما ښځه چېرته د فلاني لحاظ دې سنه چې ونه ساتي د هغه بې ادبي وکړي زما ښځه دې سنه چېرته بل څه کار وکړي نو ډېرې یېرې دي په زړه کې الله وایي هغه ښځه چې تاسو یېرېږئ د هغوی د بد اخلاقۍ نه د هغوی هم علاج شته دا علاج ما تفصیلي ذکر کړی په کوم صورت کې په سوره بقره کې دلته به تفصیل بیا هغه شان نه کړو فایضون نصیحتو کوي هغوی ته طلاق له دومره زر مه راځه چې एकदम ورته طلاق یې وایي بیا ګرځي اوس لار پیدا کړو چې دا خبره بیا جوړه کړو نه الله وایي دومره زر طلاق له مه راځه یو ښځه د بد اخلاقه ده ستا خبره نه مني ستا احترام نه کوي ستا د مال حفاظت نه کوي ته یې چې کټ ته نه وغواړې کټ له نه راځي الله وایي فعظوهن نصیحت ورته وکړه اولنۍ مرحله نصیحت وکړه د بل چا په خوله ورته نصیحت وکړه ته ورته نصیحت وکړه ښه په دې مونه شوه واهجرن فی المضاجع او جدا شي د هغوی نه په ځای د څملاستو کې کور نه مه وځه ځای د څملاستو کې جدا شي د دې سره درنې ښځې ته احساس کړي چې ښځه سپکه ښځه اگه ته پوره د کور نه وځي نو هغه خپل چلونه به کوي خو چې درنه ښځه وي مؤمنه او ویني چې زما خاوند خفه شوی دی طلایي کې رانه جدا شوی دی هغه به راواپس شي بیا هم راواپس نه شوه واضربون او وهئ هغوی دا سویم دغه شو دا درېیمه طریقه شو خو دا به داسې ویلي چې د انسان په بدرنګکۍ نه او اډوکې به نه ماتوي څه زخم به ورنه جوړوي نو دې نه دا معلومه شو چې د ادب وهل به هغوی چې زخم نه جوړوي رد شو په هغه قاریانو باندې او په هغه استادانو باندې چې هغوی په ماشوم کې یا په ماشومه کې تغمې ودرولي او زخمونه جوړوي د هغوی په جسم کې په هغه باندې رد شو که هغه د سکول استاز دی او که هغه د مدرسې استاز ماشوم تربیت طریقه دا نه چې د زناورو په شان وایي که چېرته کله ناکله د دې شي او یرولو دپاره به صحیح خو افراد و تفرید انسان ته بعض کسان چې وهل بالکل نشته نه په دې څه دلیل دی چې وهل شته په شریعت کې ماشومانانو دا ماشومانان دي وایي چې لسو کالو ته ورسي لمونځ نه کوي څه که ویې وهه رسول الله صلی الله حسن او حسین رضی الله عنهما روانو ماشومانانو هغوی یو کجوره راواغست رسول الله خو دې څه نه راوځي کېدای شي د صدقې باندې صدقه دا به کور ولا باندې منه رسول الله د هغه لاس دې په دې دوغتو مخ پرې گزارې کړ ماشوم وهل د ادب دپاره هغه وهل چې صحیح په حدودو کې بعض زنانه غریبانانې داسې خاوندان په اورېدلي وي خاوندان زه خبر یم د بعضو زنانو د واقعاتو نه بیان کړي دي موږ تاسو ته مې بیان کړی وه سوره بقره کې چې ګوتې یې پرې کړي خاوند چې ګوتې پرې کړي پوزې پرې کړې وي ناشنا واقعات به ته واورې ښه دلته یې و هغه به د ښځې پسې ور به ټاله کړو د کمرې او غریبه به چې څه به یې زړه کېدو هغه شان به وواله نه څوک د ګواښ نه غریبه په خپله ګواښ کولی شي دا کوم انسانیت شو داسې تا غیرتي کړی دی په کور کې دننه ښځې ته دومره وایه کله کله سړی ګزار وکړي داسې ګزار
چې هغه زخم نه جوړي درنه خزه په دې پوجا ته په دومره والو باندې چې اوس به د کمرې وټاله کې وایي نو په دومره والو چې عادت کې به تر یې هاي د پتر چې دولتي په گزاره برای کې خبر ورسې شي هغه ختم شي نو په سکولونو کې په مدرسو کې په کور کې چې څاله مذهب ورکه نو دغه طریقه سره دغه طریقه دغه خاک پدی مونشو فینا فعنکم نک خبر اومن لستاسو وحلو سر خبر اومن لا فلا تبغوا علیهن سبیلا نملتوی بدوی باندی لارد طلاقو نو بس ته نه چې خبره ومنه له نبي الله د طلاق او تذکره به کیسه لکه ادینه دا واضح شو چې الله طلاق نه خوخه اگر که جایز دي خو الله نه خوخه دي چې کیږي بس بیا غلې شه یا مطلب چې ملټو ویلار د ملامت یا نور به ملامت کو د یو مسړی انسان سل پیتی کی لکه زمانه غلطی وشو او تا زما کړم بس بچی ګورو تا چې غلطی کړې نو ماته ته سوي خو ما وګورې زما روري ما معاف کړ به سمه بعد دې خبره برونی خطا تاسو هغه غلطی کړې وځه خو ما وې چې زما روري ما معاف کړ بیا به سره وی چې لکه نه به معاف کوله وجره به دی زموږ مرکړې خو ستاسو دې خبرو ده په مخه دې څه ورچ چې هغه قصې جوړه کیږي نو خزینه غلطی وشوا تا ولا پوښوا وی بیا نکوم الله بس ته نور ملامت کوم په مخه چې ته اوس کېنه او بس دا خبر وته شو ته دې سي دا خبره ستا خو دا خنو بس چې شي ویني هغه شي ویني ان الله كان عليا كبيرا بشک الله ډیر چته ډیر لوی دی اسی الله دا خبرې نه کوي نو اسی خپل صفات نه وروړي په یوځي دي چې دا په ډیر وروته ته وي سړیا دې خځې سره ګورې ظلم جاته ونه کې تنګوي سیما اسی چرته ونه وي ګورې ته ځان زور اور غړي په دې خزبانی چې ستا په موټو کې زور دی یا ستر رب العالمین ډیر لوی دی ډیر چت اب جره ټینګ نه غلبه سره جواب ورکړي سید خزه غوتاره ته پوښتنه نشي کول خزه پلار غریب خو چې راشي ناغه ته کور ته دند نه پریری ورونه کوي راشي دا اوسره ته بدمعشي کوي یره بده چې خور به ته واپس کینو په کور کې غریبانه غلی شي بیا روان شي رب العالمین چې د قیامت ورته پوښتنه چې ولې تبسمت ماشي کې ته جواب ورکړي ديزي سبحان الله زكي ذلك إن الله كان عليا كبيرا خبدي ما نمكار ولا شو وإن خفتم شقاق بينهما أو كيري تسود مخالفة لبم يستديد عنك فابعثوا حكما من أهله نمقررك يوم فسنكون كيد طرف أخوانه دسرنا وحكما من أهلها أو يوم فسنكون كيد خپلوانو د خزینه یرید اصلاحا کچری غواړي د دوانه د جوړ جاړ کچرته غواړي یا کچرته اراده لري د دوانه د جوړ جاړي يوفق الله بينهما نیوزواله براولی الله بمزد دی دوانو کې ان الله كان عليما خبيرا یقینا الله ډیر پوهه خبردار دی نسوی میلاد شو سلوره میلاد شو نکی الله مشران دي دینه مولا وینه خدلته بکی اهم خبره یرید اصلاحا یعنی کوم خلک چې کینیم دغه ولاده به صحیح او نو مثال د خځې خونی راته بمندای کچرته دوی دغه اراده وا نبی الله توفیق ورکړي دباز زموږ په معاشره کې خو په دې کوشش کړي چې دا کور به څنګه وراني په دې څه خوشحاليږي چې چېرته د سزینه خبر راشي چې پلانې د خپل خځې سره وران شوی په دې څه خوشحالي
حالانکه حدیث ماته اوس ته بیان کړی د ډېرو درسونو کې چې ابلیس چې کله دا کشران شیطانان ولیږي کارونو لپاره نو بیا چې کله وروسته راشي په آخره کې هر یو نه تپوس کوي تاسو کړي دا یو وایي ما دا کړي دا مې وکړو دا مې وکړو پلانې مې داسې کړو چې مونځ یې پرېښو پلانې مې داسې کړو چې ګناه یې وکړه دا ایوب پکې ووایي نښته ومه په هغه دواړو پورې اخر مې د یو بل نه جدا کړو ابلیس وټه په یو راځه تا کار وکړو ولې تا کار وکړو تا یو د کور بنیاد وران کړو تا بچی یتیمانان کړو بچی دې وران کړو تا د مور پلار زړونه چې دې خفه کړو تا د یو دوه انسانانو د یو بل سره محبت ختم کړو تا دوه انسانان په یو بل باندې بدګمانه کړو تا دوه انسانانو په منځ کې د منافقت او د چغلخوري او د دې قسمه خبرو گنجائش پیدا کړو ځکه وټه ډېر خټه ګناه د کورونه تباه کول نو که جوړ جاړی نشي راوستی نو څه غلی کښېنه یعنی دا یو بده خبره ده ښه صفت خو نه دی چې تا کې دومره طاقت هم نشتی چې ته د خلکو په منځ کې څه راولې صلح او جوړ جاړی راولې خو زه صحیح دی نشتی ده پکې طاقت خو بیا غلی کښېنه چې ته کوشش کې یو سړی راګرمې هغه حدیث ماته اوس اورولو او په دې باندې زما یو تفصیلي بیان هم شته من حبب امرأة رجل چې چا په یو سړي باندې د هغه ښځه ورانه کړه هغوی دپاره وعید د جهنم څنګه ښځه ورانې یو سړي باندې لکه یوه ښځه راله ستا د ښځې سره کېناستې ستا خاوند نه کوي تا نه ده نو کم سے کم دا خو په کار وي تا له خو جامې اغوستې که مړې دومره ظلم هم نه و په کار دومره هم نه دا ښځه ورانې په څه باندې په دې سړي باندې اوس به صبر کوو اوس به صبر ختم شي یا دا شان سړی لګیا دی سړی باندې کور رانولی شي سړي سره کېمړه داسې ښځه شو ښځه دې ته وایي زمونږ هغه وینه راشته زمونږ څومره عزت کوي زمونږ څومره احترام دا اوس په دې کوشش کوي دې دا ښځه پرېږدي ما دې کې دا فایده تاسو ته بیان کړم او بیا درته هم بیانوم دا ناشنا فایده ده په دې کې پلار او وروڼه هم راتلی شي او هغه داسې تا خپله لور راوسته خپل کور ته خپله خور دې راوسته کور ته د یو څو شپو لپاره لکه څنګه چې عام زموږ دې کې رواج نو بیا دې ورته وایي ستا هغه خاوند هغه سپی ستا هغه خاوند هغه خنزیر ستا هغه خاوند هغه بدتمیزه ستا هغه خاوند هغه دسي هغه دسي هغه دسي تم دې حدیث کې دننه یې ستا دپاره هم دغه وعید دی ولې مقام دې د هغې په زړه کې کم کړو ابه کور ته لاړی چې ژوند به تېروي خو زړه کې یو ټک پروت دی چې زما خاوند بدتمیزه دی چې بدتمیزه دی نو مینه څه شوه کمه شوه چې بدتمیزه دی نو قدر او احترام کم شو خور دې راوسته تا ورته ها یېرېږې ته داسې ورته ووایه داسې ورته ووایه دغه زوی دغه زوی عام خبرې ده چې دي دې ته چې د سوچ ساتلی چې ته کور ورانې څه مشکل شتي دا ستا د اوښې د طرف نه یا ستا زوی د طرف نه نو ته خپلې لور ته خپلې خور ته ده ووایه خور او لور ستا دې خبرو کې کار هغه ستا خاوند دی ته به قدر احترام کې زه به د هغه سره ځان نه کښېنم موږ به خپله خبره وکړو دا طریقه ده موږ به کېږو موږ به خپله خبره حل خو دا خبره د چا ده د سړو ده ته به یې ګوتې مه وهه صحیح ده زه خبر شوم چې تا سره ظلم کړی زه خبر شوم تا سره زیاتې کړی دا به زه د هغه سره کښېنم زه به دې پخپله تپوس وکړم خو ستا ګورې خاوند دی خیر دی خاوند نه کله نه کله زیاتې کېږي ته به صبر کړي دې ته داسې ووایه دې ته داسې ښکاره کړه چې نه 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 خیر دی ته صبر کوه هلته د هغه سړي سره ښه سختې خبرې وکړه
کینه وا رونه سون پیر نستا دا خبر ما تر رسی ولې ته زموږ خور ته په دې نظر ګوري سی چل دی اخر سی را ده ولې زما دا لور خو هلته ښځې ته جنۍ ته مخ کاره کوه چې زه داسې کومه بله داسې وشي د دې سره د جنۍ سره ورشي چې زما وروڼه تکړه دي نو زه به هر څه کومه تپوس وروسته څوک کوي زما وروڼه به کوي نه د هغې په دې مه عادت کوه اکثر زه چې دا کومې خبرې کوم ډېرې اهمې دي ګوره ما نه پکې دا خبره اوږده شي درسونه زما ډېر لیټ شي اوس به په صورت النساء کې لګي خو زه هم چې زه د خپل معاشرې ته هر هغه خبره وښیم چې هغو ته ضرورت دی عام زموږ معاشره کې دا مسله ده چې کله وروڼه کښېني د خور سره نو هغې ته دا وایي زه مړې وي هغه ته وګوره او کار ته وګوره داسې به یې دله کړو نو خور څه شي زړور شي ډاډه شي چې زه هر څه کوه هلکان شته هغوی به تپوس کوي نه هغې ته دقه ظاهره که بس چې ګوره خاوند پسې خبرې دا طریقه صحیح نه ده د خاوند بېادبي او د هغه احترام نه کول دا د اسلام طریقه نه ده تپوس به ترې موږ وکړو ته دې خبرې نه غلې شه لاړ شه ښه سختي ورسره وکړه که ظلم یې کړی ښه تپوس دې وکړه ښه په نه را خو د جنۍ کور مورانه او داسې چې ته د هغې په نظر کې د ده مقام څه کې هغه سپک وي داسې مه کوه دغه شان د خواښې سخر مقام به ورته هم نه سپک کړي ستا هغه سخر هغه داسې ستا هغه خواښې هغه داسې ستا هغه سخر نه مه کوه دا هغه په هغه کور کې ژوند تېروي هلته د هغې ژوند دې تنګ کړو هغې ته دې هغه سپین ږیری بد ښکاره کړو هغې ته دې هغه مشره ښځه بده ښکاره کړو دوی ژوند اوس مخکې نه تېرېږي داسې کېږي که نه کېږي که زما دا خبرې داسې د حقیقت خلاف وي نو ما ته ووایه تا چې کوم سوي ده ممکني ما چې کومه خبره وکړه دا ما لیدلې ده چې د پښتنو په معاشره کې دا عامه خبره ده نو د دې قسمه خبرونه الله دې موږ ساتي